بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو کتونکو، د ستروسو د ونو متعلق یوه موضوع د هغه در سره شریکوو چې دغه سږکال اکثره باغدارانو ته یو تشویش پیدا کړی دی. هغه دا ده چې د مالټو یا د لیمو د نیالګیو د تنې داسې چوي، یعنې تنه خپله په ډډ کې د پوټکی پړق چوي او یا ځینو څانګو کې چې دی د پوټکی چوي، یعنې درزونه کوي، یا غټ درز کوي یا واړه واړه درزونه کوي. نو دغه موضوع باندې تاسو سره بحث کوو او هغه علتونه چې ولې د مالټې یا د لیمو د ونې تنه چوي په دې باندې غږیږو. ګورئ، په دغه تصویرونو کې موږ تقریبا یوه میاشت مخکې دلته په فارمیاډه کې یو باغ ته ورغلو. نو هلته باغدار سره یو غټ تشویش و، ځکه د ونې تنې په دا رقم چوېدلې وې. نو د کڼ مرض پکې نه و، نور علایم پکې نه و، خو تنه چوېدلې وه. دلته تاسو په درې واړو عکسونو کې ګورئ، دا د مختلفو دا دوه عکسونه د یوې ونې دي او دا د بلې ونې دی او چې دغه تنې چوېدلې دي. بیا په دې پسې د پاکستان نه یو زمونږ یو لیدونکی دی، هغې هم عکسونه راولېږل چې عین مشکل د هغوی په ونو کې مو. بیا په هغې پسې دلته په فارمیاډه کې دغه یو 2 ورځې مخکې یو بل باغ ته لاړو چې هلته هم همدغه علایم موږ ولیدل چې دا تنه په دغه رقم باندې چوي. نو په همدې خاطر موږ لازمه وګڼله چې دغه موضوع تاسو سره شریکه کړو چې ولې د ونو تنې په دغه رقم باندې چوي یا درزونه کوي. ښه، څرنګه چې دغه موضوع موږ دپاره هم نوې وه، ځکه مخکې موږ ورسره نه وو مخ شوي او دا اولین ځل چې موږ د دې موضوع سره مخ کیږو. نو بیا دغه 2 ورځې کېږي تقریبا چې د دې په باره کې موږ مطالعه شروع کړه، خو بالاخره هم دا را پیدا کړل چې ولې دا د نیالګیو تنې په دا رقم چوي. نو هغه هم بیا بیرته تایید کړه، که د باغدارانو سره د ځینو سره هم دا موضوع شریکه کړه چې آیا ستاسو په باغ کې خو به دا حالت نه تیر شوي چې دا تنې چوېدلې دي. نو بلکل هماغه حالات د دوی په باغونو کې تیر شوي وو او دغه تنې په همدې خاطر چوېدلې وي. دلته یو لیکنه ده، یو کتاب دی چې په همدې موضوع باندې بحث کړی دی. موضوع خو اوږده ده، خو صرف راځو د خپلې موضوع د کوم ځای کې چې موږ پورې یا دغه زموږ ونو پورې مربوط موضوع ده. نو دلته دوی وایي چې کله د مالټو یا د لیمو یوه ونه د تندې سره مخ شي یا ډیره وچه هوا پرې شي، مطلب یا دغه بوټي د دې دپاره د ودې هغه شرایط برابر نه شي، خصوصا دا په اوړي کې، نو د دې ونې د دې پوستکي دا وده چې ده دا سلو شي او بیا دفعتاً ورپسې ډېر زر د دې دپاره بیرته شرایط برابر شي او دغه ونه چې ده په چټکۍ سره وده وکړي. نو په دغه وخت کې د دې ونې دا پوټکی چې دی چوي، یا خپله دا پوټکی چوي په ډډ باندې او یا په څانګو کې پوټکي چوي، ځکه چې دغه بوټي چې دی کله چې وده نه کوله نو په دې وخت کې دا پوستکی چې دی هغه خپل هغه ارتجاعي خاصیت د لاسه ورکوي، لکه پوټکی کلکېږي. خو کله چې بیرته دا ونه وده شروع کوي نو دلته پوټکی د دې توانایي نه لري چې د دې ونې د ډډ سره هغه چې وده کوي دا هم ورسره خپل ځان عیار کړي. نو همدا علت ده چې دا پوټکی په همدې ځای کې شکېږي یا چوي. نو د مخنیوي دپاره لاره دا ده چې موږ او تاسې باید هېڅکله هم خپلې ونې داسې سټریس یا فشار لاندې را نه ولو چې زموږ بوټي دغه حالت ته لاړ شي چې دوی نور وده نشي کولی. د مثال په ډول کله کله زموږ ډیری باغداران چې دی په د اوړي په ځینو میاشتو کې دوی نشي کولی چې خپلو بوټو ته په کافي اندازه اوبه ورسوي، یا ځینې وختونه داسې راځي چې شدید تیز وچ او ګرم بادونه لګیږي او دوی په دغه وخت کې نشي کولی چې خپلو بوټو ته په کافي اندازه اوبه ورسوي. خو چې کله دا حالت تیریږي بیا دغه باغداران دفعتاً د بوټو ته اوبه هم برابرولی شي، لکه اوبه ورته زیاتیږي او همدارنګه دوی ورته سرې هم ورکوي. نو په دې وخت کې دا بوټی چې دی وده کوي. نو کله چې دا وده کوي نو دې وخت کې به دا درزونه یا دا چوېدل رامنځته کېږي. نو ځینې باغدارانو ته زموږ بیا
لکه تشویش ورته و، نو د ډېرو خلکو نه یې پوښتنه کوله. بیا ځینې خلکو به ویل چې دغه زخمونه چې دی دا په خاوره باندې پټ کړي، چونه پې ووهي یا کومه دوا پې ووهي، څه پې وکړي. نو د همدې دپاره موږ دغه ویډیو جوړه کړه چې دوی به دې ته ډېر تشویش ونه کړي. دغه درزونه چې دي دا په خپله په طبیعي شکل باندې راجوړېږي، لکه بېرته ترمیم کېږي. ښه ګورئ د تنې چوېدل چې دي یا د دې پوستکي شکېدل چې دي دا مختلف عوامل لري، خو دا ټول یو بل سره فرق کوي. دلته که چیرې تاسې ځکه دا موضوع ما دلته ورکړې ده په ګوګل کې دا سرچ کوئ، دلته که چیرې تاسو وګورئ ډېر زیات تصویرونه راځي چې مختلف رقمونو کې دا د ونې دا پوستکي شکېدلي دي یا چوېدلي دي. د کڼ مرض د وجې نه کیدی شي، نور امراض کیدی شي. نو ځینې حالاتو کې داسې دي چې ځینې حیواناتو هغه خوړلي، لکه سویکې یا موږکانو هغه ځایونه یې ترېنه خوړلي، لکه دغه عکسونو کې چې تاسو ګورئ. نو یعنې مختلف علتونه دي. خو زموږ او ستاسې کومه موضوع چې وه هغه دا وه چې زموږ ونې روغې جوړې دي، د لاندې خوا نه د بیخ د خوا نه هېڅ مشکل نه لري، د کڼ مرض هېڅ علایم پکې نشته، پاس هم په ونه کې داسې کوم مشکلات نشته. خو روغه جوړه ونه ده او یو دم یې دا تنه کې دا پوستکی چوېدلی دی یا په څانګو کې دا پوستکي شکېدلي دي. نو د دې علت هم دا و چې درته مو وویلې، او د حل لاره هم دا ده چې تاسې باید بوټي ډېرې تندې ته پرېنږدئ او یا د ډېر وخت دپاره یې داسې محیط ورته برابر نه کړئ چې دوی وده ونه شي کولی. تنده ده، د غذایي موادو نه ورکول دي، یا په ډېرو بادونو کې، په شدیدو بادونو کې دغه بوټي د ډېرې مودې دپاره تږي پاتې کېدل. بیا هغې پسې دفتن دې بوټو ته د زیاتو اوبو ورکول او یا د زیاته سرې ورکول. نو دا د دې باعث کېږي چې د دې بوټي دا پوستکی وچوي. خو خلاصې دا چې هغه باغداران چې د دې کیس سره مخ شوي دي یا په باغونو کې دا مشکل لري، نو دوی د ورته ډېر تشویش نه کوي، دغه زخمونه یې په خپله راجوړېږي. ښه، د دې دپاره چې تاسې خپل بوټي په ښه شکل سره وروزئ، په کافي اندازه اوبه ورکوئ ورته، او د سرې پروګرام یې برابري، د بوټي په امراض او افاتو باندې پوه شئ. نو تاسو کولی شئ چې دغه زموږ په یوټیوب چینل کې د ستروسو د باغدارۍ او نورې باغدارۍ په اړه باندې زموږ دغه نورې ویډیوګانې هم وګورئ.